دا اللہ پاک بیشمیرا نعمتنا او احسانات تی او پدے بیشمیرا نعمتنو کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو عظیم نعمت او احسان دے پدے ٹول مخلوق باندے. زمان پیغمبر علیہ السلام دا اللہ پا مخلوق کے دا ٹولو نا ډیر زیات اللہ تا نزدے او محبوب دے او پا دنیا و آخرت کے چا سمر خوبے او کمالات تی نا اغٹول خوبے او کمالات زمان پیغمبر علیہ السلام تا اللہ پاک ورکڑی دی. حسن او جمال دا یوسف علیہ السلام پا قرآن حدیث و پا تاریخ کے ذکر دے. یوسف علیہ السلام ډیر خشتو و زمان دا پیغمبر علیہ السلام حسن او جمال دا یوسف علیہ السلام نا ہم ډیر او دا نور مخلوق نا ہم ډیر. دا یوسف علیہ السلام حسن خکارو نو دا مصر خلقو چی لیدہ تو ہر قسم مال و دولت پہ ورکول غستل خود یوسف علیہ السلام لیدل غرضو. زمان دا پیغمبر علیہ السلام حسن و جمال دا یوسف علیہ السلام نا ډیر زیاد تے خو اللہ پاک پہ پردہ اچولی دا لگا غندے پردہ کچر دا پردے پہ نو اچولی و خلقو دا پیغمبر علیہ السلام حسن لیدہ نو دا ټولی دنیا خلق با دا پیغمبر علیہ السلام دا خکل مخ مبارک پا دیدار باندیو او دا دنیا ټول کاروبار با پٹا پا ولاړو کار با معطلو. نو اللہ دا دنیا نظام چلول غواړي نو پا دے حسین لگا غند پردوا چولا نو خلق دا دنیا پا کارونو کے مشغول. صحابہ کرام دا زړه پسترگو لیدلی دے نو دا مالو سر نا پی ورتیر دی او ابو جہل ابو لہب وغیرہ چی دا یوے محلے خلقو روزانہ پلارا کے بیوبل سر مخامخ کے دل و دا زړه پسترگو اغویلی دلی ندی نو ایمانے پہ ندی روڑی او صحابہ کرام دا زړه پسترگو لیدلی نو دا مال سر نا پہ ورتیر دی. زمان دا پیغمبر علیہ السلام حسن او جمال دا تمام مخلوقنا زیاد تے. جبرائیل علیہ السلام یوزل پیغمبر علیہ السلام توے ویدا اللہ محبوب پا دے دنیا کی ہر طرف تا گردے دلے مو ډیر خکل خکل خلق ملی دلی دی و تا پا که دا ٹولو نا ډیر خشتے. نو دا جبرائیل علیہ السلام دا الفاظ دا فارسی یو شاعر پا شعر کے وی آفاقہا گردید ام مہر بتا ورزید ام بسیار خوباں دید ام لیکن تو چیزی دیگری. آفاقہا گردید ام دا دنیا دا مختلف طرفون میں قتلی شمال جنوب مشرق مغرب مہر بتا ورزید ام خکل خکل معشوقی و دا غی نازو ادامم قتل دا بسیار خوبان دید ام لیکن تو چیزی دیگری دیر خکل خکل خلق ملی دلی خود پا کے بلشانت خشتے. زمان دا پیغمبر علیہ السلام عمر حسن و جمال پا بلچا کی نشت دے او دارنگی اللہ پاک عقل فکر چی ورکڑی نو دیم والا دا تمام مخلوق نزیات ورکڑی دی. امام غزالی رحمت اللہ علیہ لکی وی کہ عقل 1,00,000 حصی شی نو 90,000 حصی دا عقل یواد پیغمبر علیہ السلام تا اللہ ورکڑی دی. نو 90,000 دا پیغمبر علیہ السلام حصی نو پا لاکھ کے 10,000 پاتشوی نو پا دے 10,000 کے 9,000 حصے دا عقل باقی ماندہ ٹولو پیغمبرانو تا ورکڑی شوی دی. نو زر پاتی شولے نو پا دے 0 کے 900 حصے دا عقل صحابہ کرامو تا ورکڑی شوی. نو سل پاتی شوی پا دے 100 کے 90 حصے علماء دین او بزرگان دین تا ورکڑی شوی. نو 10 پاتی شوی پا دے 10 کے 9 حصے دا عقل عام مسلمانانو تا ورکڑی شوی اور لاکھ کی یویسا پاتی شوی دا ٹولی دنیا کافر تا پیوزے پا لاکھ کی یویسا دا. اور زمان پیغمبر علیہ السلام تا 90,000 حصے دا عقل اللہ ورکڑی دی. عدل و انصاف زمان دا پیغمبر علیہ السلام دا تمام کائنات نا زیاد تے
او پیغمبری چې ولا الله ورکړی نو دیم ولا کامل او مکمل ورکړی ده. مخکینی پیغمبران به د یو علاقې دپاره پیغمبر نو بلې علاقې له به بل پیغمبر بلې له بل. په یو زمانه کې به بېشمېره پیغمبران وو، د مختلفو علاقو به ځان له ځان له پیغمبر، او داسې به ومو چې د یو زمانې دپاره به یو پیغمبر و، هغه زمانه به چې ختمه شو نو بل پیغمبر به راغی. نو آخری محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الله داسې شان سره راولېږه چې د یو علاقې نه بلکې د تمام دنیا دپاره پیغمبر، او د یو زمانې نه بلکې تر قیامته پورې د هر چا دپاره همدقه یو پیغمبر. نو پیغمبري ورله هم الله کامل مکمل ورکړې ده. نو ځکه پیغمبر علیه السلام فرمایي چې انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، زه خاتم النبیین یما او زمان رستو به بل پیغمبر نرازی. او یو ځل صحابه کرامو ته دا مسواکه ګوته او منظمه ګوته دواړه یو ځای کړې وې، انا والساعة کهاتین، زه او قیامت دقه شانتې دواړه یو ځای. یعنې منظمه ګوته او مسواکه ګوته څنګه یو ځای دي، نو زه او قیامت دغه شانتې. او دا منظمه ګوته یو پوټې اوږده ده، نو زه د قیامت نه یو پوټې را مخکې شم، او د قیامت را پسې داس جغله که را بله ګوته چې ده. نو د دې دوو ګوتو په منځ کې بله ګوته نشته دی، او که فرض که چا په دې دوو ګوتو منځ کې بله ګوته پیدا شو نو خلک وایي دا خلک نه، نو بیا خلک ډاکټر له لاړ شي وي اپریشن وکړه، دا بدي لګي دا ترې نه کټ کا، نو په اپریشن باندې ترې نه هغه ګوته کټ کوي. نو د پیغمبر علیه السلام او د قیامت په منځ کې بل پیغمبر نه راځي، او که فرض که څوک را پیدا شي نو مسلمانان به ولا اپریشن کوي کټ کوي به. لکه د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې چا د نبوت دعوه کړې ده، هغه هم امت اپریشن کړی دی کټ کړی ده، او که د پیغمبر علیه السلام نه وروسته نو هم اپریشن یې کېږي او کټ کېږي. د پیغمبر علیه السلام نبوت کامل او مکمل دی، دې نه پس بل پیغمبر راتلی نشي. د انګریزانو د طرف نه د کافرانو د طرف نه مرزا را پیدا شو، د نبوت اعلان یې وکړو. د هغې غرض ده چې دا کافر د جهاد نه یریږي، نو د جهاد د ختمولو دپاره مرزا پیدا که، او مرزا به خلکو ته چې جهاد ختم شوی جهاد نشته دی. دا د پیرنګیانو د کافرانو د بچاوي دپاره دا خبره ده کوله. د عقیدې یو ججو، د مرزا د عقیدې او قادیانې ججو، علامه شمس الحق افغانی رحمت الله علیه ورسره ملاقات شو، علامه شبیر احمد عثمانی رحمت الله علیه هم ورسره. نو دغه جج علامه صاحب ته وایي چې دا نبوت څه شی دی؟ نو هغه ورته وایي نبوت یو اعلی منصب دی، او د الله پاک پرزونه ده چې په مخلوق کې کم بنده خوښ شي نو هغه له نبوت ورکوي، او دا یو اعلی منصب دی. او نور خبره داسې کوله د نبوت تفصیل یې کو، جج په منځ کې راودانګل چې دومره صفتونه یې کوي او دومره ښه شی دی، نو ښه شی عام کول پکار دي. نو هره محله کې د یو پیغمبر وي. نو تاسو مولیان او تاسو مسلمانان وایئ چې ختم نبوت ختم نبوت، هر ځای کې ختم نبوت وایي، ښه شی عام کول غواړي او تاسو پې پابندي لګوئ. ولې پې پابندي لګوئ؟ علامه صاحب وی چې دا خوشوده سړی دی، د سره بس قرآن او حدیث وایو، خو چې څنګه دی دی نو همدقسې جواب وله ورکوو. دغه زمانه کې د 100 نوټ غټ نوټ و، افغاني صاحب د 100 نوټ راوویسته، جج صاحب دا شی څنګه دی؟ او ته دا خو ډېر ښه شی دی، دا 100 روپۍ غټ نوټ دی، دا ښه شی دی. نو افغاني صاحب ورته وی چې ښه شی دی نو د دې عام کول پکار دي. که زه یو مهر پیدا کړم او په سپینو کاغذونو مهر لګوم او د 100 نوټونه جوړم، هر چاله ورکوم، د هر چا جیب به ډکې، خوشحاله به دوا به راته کوي. نه مولانا وایي ګو دا کار ونه کوې. وی ولې دونه ښه شی دی او په ښه شي ته پابندي لګې اوسه؟ نو هغه ورته وایي دا ته چې کوم نوټ جوړی نو دا جعلي دی، او جعلي نوټ د سوځولو دی، چې څوک یې جوړی هغه د سزا قابل وي. دا ولې؟
چې دا نوټ د سوځولو دی. نا جج ورته وایي د نوټ د جوړولو اتارټي ګورنمنټ سره ده، نو چې بل څوک یې جوړوي نو هغه د سزا قابل او دا نوټ جعلي دی د سوځولو. علامه صاحب ورته وایي دا نبوت چې دی نو د دې اتارټي الله سره ده، او چې الله کم نبی جوړ که هغه به نبی وي، که بل چا جوړ که نو هغه جعلي دی. نو څنګه چې جعلي نوټ د سوځولو دی، جعلي پیغمبر د سوځولو دی. او چې څوک یې جوړوي نو هغه د سزا قابل دی. نو فبهت الذي کفر، نو هغه شو د جج ناکام شو. هر پیغمبر د حیا نمونه وي، ټول مخلوق ته د حیا دپاره یو نمونه او سمپل الله را لیږلي چې مخلوق دته وګورئ ده کې څنګه حیا ده، دقسې حیا ځان کې پیدا کړي. نو زموږ پیغمبر علیه السلام د تمام دنیا نه زیات حیاناک و، او مرزا بې حیا و. مرزا دونه بې حیا چې د خپلو یارانو دوستانو کور ته به ورغی او د چا ښځه به یې خوښه شو نو هغې سره به یې بیا لوبې کولې، او که هغوی به رکاوټ جوړو وی به زما او ستا نکاح په اسمان کې شوې ده. د پردو ښځو سره به یې چیړ چاړ کو، نو ده کې حیا نه وه چې د پردو ښځو سره ولې چیړ چاړ کوي، بې حیا. او هر پیغمبر چې دی نو هغه پوچ گویي نه خوښوي، امتیان منې کوي چې سپکې خبرې به نه کوي. او دی د کنزلو خزانه وه، مرزا د کنزلو خزانه وه، او دومره ډیر کنزل د کړي دي چې علماو هغه کنزل کتابي شکل کې راجمع کړي دي، مغلظات مرزا. نو په هغې کې د حروف تهجي په ترتیب باندې چې کم د الف نه شروع کېږي نو هغه اول لیکلی، کم چې د با نه شروع کېږي نو په هغه تر یا پورې ټول کنزل د ده لیکلی شوی اوس هم شته. کنزل مار دومره و، هر چاته یې کنزل کړي دي. په کراچۍ کې یو دوه هلکانو او یو قادیانې په لاره باندې روانو، نو د هلکانو هسې شرارت کو، نو د مرزا نوم یې واخیست او کنزل یې وکړله. نو هغه قادیانې سړی لاړو د انګریزانو حکومتو عدالت کې درخواست وکړه چې د فلانی فلانی زما پیغمبر ته کنزل کړي دي. نو انګریزانو د ده مرګرتیا کوله، دا دوه هلکان یې ونیول. اوس به په دوی مقدمه چلیږي. عطاالله شاه بخاري رحمت الله علیه هغه وله یو وکیل راولېږه چې د دې دوو هلکانو دپاره وکالت وکړه. نو ډېر مسلمانان هم راجمع شوي دي، د کافر سره هم ملګري وو، عدالت ته ورغلل. نو د دې هلکانو وکیل د هغه سړي نه تپوس کوي چې د هلکانو مرزا ته کم کنزل کړي دي، هغه کنزل راته ووایه. هغه سر ښکته کوي خو ما نه خو ایر دي، دې کنزل کړي دي خو ما نه خو کنزل ایر شوي دي. نو دا وکیل ورته وایي زه به ستا مخکې دوه درې کنزل وکړم، ته به په کیسۍ کې چې دا یې کړي دي ورته. نو په عدالت کې هغه وکیل مرزا ته کنزل شروع کړله. نو یو 12 کنزل یې ورته وکړل. نو یو 12 کنزل یې ورته وکړله، نو هغه به سر ښکته راسې خوځوله، نو دی نه دي کړی، دی نه دي کړی، سر به یې خوځو. نو چې 12 کنزل شو دی کې یو هم نشته، ورېږه وې زه نور درته وایم. نو 52 کنزل یې ورته نور وکړله. نو جج به هم خندله او خلکو هم خندله، او مرزا ته په عدالت کې کنزل شروع دی، او سړی پې نیولې کېږي هم نه، د هغه د کتاب نه نقل دی چې دا کنزل یې کړې ده. نو 52 کنزل یې ورته نور وکړله. نو هغې کې بیا سره خوځو چې نه دا نه دي. نو یې جج صاحب موږ له تاریخ بدل کا، بل تاریخ له به زه راځم، زه به ځان سره نور کنزل راوړم، ده ته به یې ورم که ده پکې صحیح که چې دی کړي دي. نو بیا د هغې نه پس به مقدمه کېږي، نو تاریخ یې بدل که. بل تاریخ له چې بیا مسلمانان راغلل، نو جج وی هغه سړي خپله مقدمه واپس واخیسته. نو کنزل مار دی، هغه خپل کنزل پې په خپله ولګېدل. نو حیا پکې نه وه، بې حیا دی او کنزل مار. او د هر پیغمبر د وفات طریقه دا وي چې الله ولا د قبر ځای کم خوښ کړي، نو هغه ځای کې ترې روح واخلي او په هغه ځای کې پیغمبر بیا دفن کېږي. زموږ د پیغمبر علیه السلام دپاره د عایشې بیبي کوټه الله خوښه کړې وه، په هغه ځای کې ترې روح واغشتی شو او په هغه ځای کې پیغمبر علیه السلام دفن دی. او دغه ځمکې ته الله دومره شرافت ورکړی دی چې په کومه خوره د پیغمبر علیه السلام بدن مبارک لګېدلی دی، د عرش نه په درجه کې هغه اوچته ده.
اوس د دغه قانون مطابق مرزا چې کوم ځای مړ شو نو په کار دا دی چې ومقه ځای کې ښخ کړي شي. نو تاسو ته خو پته چې کوم ځای مړ و، په ټټۍ کې مړ شوی و، نو د دغه قانون مطابق په ټټۍ کې ښخول پکار و، او د ټټۍ نه بیا هم بهر شوی دی. مرګري چې هر څومره کوشش کوي د مرزا، نو دا ټول د عقل نه خلاص دی. او الله پاک د پیغمبر علیه السلام د جسم مبارک ام حفاظت کوي، او د عزت او د ناموس ام حفاظت کوي. والله یعصمک من الناس. پیغمبر علیہ السلام په خپل زندگی کې چې د کافرو نه خطر و، نو صحابه کرامو به څوکۍ کولا، نو څوکیدار به مقررو. والله یعصمک من الناس آیات چې الله راولېږه، نو پیغمبر علیہ السلام څوکیدار ته عزت ته بس بیغمه شه، الله زما ذمه غشته، اوس ته زما څوکۍ مه کوه. نو الله د پیغمبر علیہ السلام د بدن مبارک د حفاظت ذمواري غشته، کافر وجل نه دی. او د پیغمبر علیہ السلام چې کوم عقاید موږ ته را رسېدلي، د دغه عقیدو به هم الله حفاظت کوي. نو د دې وجې نه ټوله دنیا کې مسلمانان یو شوق او جذبې سره راځي د ختم نبوت دپاره د هر قسمه قربانو اعلان کوي. الله دې د ټولو مسلمانانو د عقیده محفوظه وساتي، او د دې د خدمات او جذبات د الله په خپل دربار کې قبول کړي. سبحان ربک رب العزة عما یصفون.